د علیشنګ ولسوالۍ دا قومي مخبر له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د موقت حکومت جوړېده د بهرنیو هیوادونو غوښتنه یادوي او وایي د موقت حکومت پر ځای دي دواړه خواوې ډومبی اوربند وکړي او وروسته دې د واک انتقال پر سر انتخابات ترسره کړي. دا یو موقع ده، خدای ناخواسته موقت حکومت تاسو خپله پټې ورکوئ. موږ یې خوند ولیدو، هغه در بدلې چې موقت حکومت کې وه بیا موږ هغه نه غواړو. د موقت حکومت نه موږ تېر بدونه چې دغه نظام به کله ټینګېږي چې دا نظام حمایت چې څوک کوي اوله اوربند وشي، دومې یو میاشت بعد انتخابات شروع شي. بدون انتخابات نشي، حالا دا انتقالي ده، حالا دا هغه د موقت اداره ده، دا د نظام ړنګول ده. ګډونوالو د سولې مذاکراتو سره مهاله د جګړې شدت د اندېښنې وړ وباله او د جګړې شدت یې د سولې پروسې پر وړاندې لوی خنډ یاد کړ. دوی وایي د لغمان له ټولو ولسوالیو به قومي مخور راټول او طالبانو ته به یې د سولې ټینګښ او اوربند لپاره په ننواتې ورولي. په راتلونکي کې زه یو تصمیم لرم، همدغه نن به ابتدایي د خیره سره د هرې ولسوالۍ نه لس کسان مخلص کسان، هغه کسان چې د طالب ساحل ته لاړ شي، هغه طالب ورو تم کېني چې وروره نور بس کړه. که په یو لغمان باندې تا دا پاچاهي جوړېږي دا به موږ در پرېږدو، وخت کې چې نه جوړېږي مه کوه، کښېنه مغه خپله ساحه کې کښېنه، نور ډول روزونه مه کوه. که دا اوس هم د حالت روان دی، څومره قربانیګان دواړه طرف افغانان دي، که په هغه طرف کې دي طالبان هم افغانان دي، که په دې طرف کې دي هم زموږ ستاسې یو مړۍ ډوډۍ په خاطر باندې د وطن د دفاع او حمایت په خاطر باندې دا زموږ وروڼه څوک ملي اردو ته تللي، څوک پولیسو ته تللي، څوک په ملي امنیت کې دي. قومي مخبر د سولې روانې خبرې هیواد کې د جګړې پای لپاره یو غوره فرصت بولي او له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې له دې فرصته په ګټنې سره په افغان سولې موافقې ته ورسیږي. موږ وړاندې د دواړو غاړو نه دا دی چې نور صادقانه دوی چې کله ترکیې غونډې ته ځي انقرې ته، دوی باید صداقت ولري. که چېرته صداقت ونه وسي او په جانبینو کې که هر څوک خپل اهدافونه تیر نشي نو صلح نه راځي. هر چارواکی چې هلته سي باید هلته خبره جوړوي چې دغه یو خبره یې داسې نه چې هلته هغې لاړ شي نن یوه ده او سبا بل ده. هغه کسان چې ټاکل شوي باید هلته همغه یوه خبره وکړي، باید د ولسونو کومې غوښتنې چې دي د ولسونو غوښتنو لپاره د هغه وکړي، ځکه چې ولس ناراضه وي بیا هسې سوله به څه کوو. د یادونې ده چې تیر کال هم د روژې میاشتې په رانږدې کېدو سره له دواړو خواوو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند غوښتنې وشوې او دا ځل بیا هم ورته غوښتنې شروع شوي. سباون ساحل، روهي نیوز، لغمان.